أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د فاتحه مبارکی سوری ترجمه. د فاتحه مبارکه سوره چې په مکه معظمه کې نازل شوې ده او د قرآن مجید د لومړۍ سورې څخه ګڼل کیږي او له 7 آیاتو څخه متشکله ده. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. د مهربان او بخونکي الله په نامه. ټول ستاینې یوازې الله لره دي چې هغه زموږ پروردګار او زموږ پالونکی دی او همدارنګه د ټولو عالمیانو پالونکی دی. زیات مهربان او د رحم والا دی او هغه الله چې هغه څښتن او مالک د قیامت د ورځې دی. یوازې تا لره عبادت کوو او یوازې تا څخه مدد غواړو. موږ ته سمه لاره راوښایه، لاره د هغه کسانو چې تا پر هغوی احسان کړی دی، نه لاره د هغه کسانو چې تا پر هغوی قهر کړی دی، او نه لاره د هغه کسانو چې هغوی لاره ورکې دي او لاره یې ورکه کړې ده. یا وهاب یا رزاق یا فتاح